څوک چې خان ساتي نو دروازې ورته تنګې پرېږدي. بچو زه ستا هر حساب ته تیار یم. په هر څه کې سیالي مه کوه. زه به هم ډېر شېرې لاړه شم او دا لوښي به څوک وینځي؟ پښتنې د شېري مال او جایداد د هر څه یې د پښو لاندې کړ زما په خاطر. زه لالا نه یم، باچا یم باچا. خو دا مالګه ما دپاره زهر دي. زه به درته اوس د اور لمبې وخایم. خان صاحب ته په زوره شر جوړی. شر خو ته جوړی شیریا چې په نکاح کړو ښځو باندې جلکې کوي. تاسو د نجیب سره زیاتې کوئ. ورکړې مغه ته او اوس مې بل نه ورکوئ. که چېرته زما مشرانو ما ته واکسین کړی وی نو نن به زما دا پښه په داسې حال نه وه. که زما پلار په خپله خبره نه ودرېږي نو زه یو پښتنه یم. ما تا لپاره هیڅ هم ونه کړل. زه تا ته ملامته یم. دا څه وایې؟ ما دپاره د خدای تا لري، ته زما دپاره هر څه یې. داسې ښکاري چې د دنیا سختو ته مې یوازې پرېښودې. د نجیب پلاره داسې خبرې مه کوه، ته روغ یې، خدای به دې ښه کړي. په نجیب پام کوه. نجیبه زه برخې چاپېر لالا ته مې غږ کړه. ښه سمه ده. ولې څه خبره ده؟ خیریت دی؟ لالا داسې ښکاري چې زما د بابا پیټ هم ستا په سر شو. په نجیب پام کوه لالا. خو خپله کړې واده دی هېره نه کړې لالا. نجیب پلاره؟ نجیب پلاره؟ نجیب پلاره؟ پلاره؟ نجیب پلاره؟ لالا؟ نجیب پلاره؟ نجیب پلاره؟ لالا؟ اخرى کنه. زړه ته مې نه کېږي. ولې خفه یې؟ په افضل خان خفه یم. ځوان زلمی و بېشرم
مړ سو وای مړ شو. رښتیا خبره ده چې مرګ زوړ او ځوان ته نه ګوري. ځوانه چانه ښځې ده، چا به څه کوي؟ ته دا خبرې پرېږده، لونګۍ او جامې مې راواخله چې فاتحه ته ځم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. خدای دې زړه صبر درکړي. افضل ډېر نیک سړی و. مننه خان صاحب. کور دې ودان ښه ده چې وراره دې شته. ته باید اوس د هغه پالنه وکړې. دا حقه لاره ده، موږ ټول په همدې لار روان یو. یو دعا به وکړو. قالوا إنا لله وإنا إليه. دا عکسونه مکسونه دي د دې کور نه ورک کا. ما په غم ماخته کوه. همدارې دې کې د غم څه خبره ده؟ ما ته خو تسلی دپاره هم دا یو نښه پاتې شوې ده. زه به ټول عمر هم دې ته ګورم. ته خو به ورته ګورې، خو د ژوند نه به زما خاوند وباسې. هغه که دا عکس ولیدو نو ټول عمر به ور په یاد وي. تا نه خدای واغسته، اوس ما ته خو غم مه ګوره. ښه، زه اوس د خپل خاوند عکس هم نشم ساتلی. ته په نیمه پوه نه شوې او زما دومره خبرې نه دي یادې. ډېر فکرونه مه کوه، هغه دې خدای وبخي. تا له اوس په لاس هېڅ نه درځي. زړه ته غمونه مه اچوه. ساکینې، ځینې غمونه زر نه هېرېږي، وخت غواړي. خو زه تا یو ساعت هم خفه نشم لیدلی. یو خبره مې واوره. څه خبره؟ خبره دا ده چې اوس ته پرخې څه چاره وکړه. د شګو ورخ دی، خدای خبر شه که سر ته ورسي. ساکینې، زه پوه نه شم ستا مطلب څه دی؟ مطلب مې دا دی چې پرخه په خپله قبضه کې وساته او بیا ښځه په ښځه ښه پوهېږي. د اوس نه چې دې کارو ته پرېږدې، اوبه چې د ورخه تېر شي نو بیا نه راګرځي. ستا خبره صحیح ده، همداسې به کوم. خو ته اوس راته ځای جوړ کړه چې ډېر ستړی یم.
ښه صحیح ده. ضرور ته ولاړ شي. ډېره وېرېدم. ډېر خطرناک خوب مې ولیدو. هېڅ خبره نشته. ویده شه هېڅ خبره نشته. بل کړي وندارې لرګي لامده دي کني د وخته پاسېدلې یم سهار وختي پاسېدلې یم ویم چې نور سهار د وخته چې تیاري وندارې په داسې خو ګزاره نه کېږي بې ګناه بې خطا راته خبرې کوې ګزاره نه کېږي چې دلته ژوند تېرې دا خبرې به اورې بېګام را باندې ستا د لاسه قیامت تېر شوی دی زما د لاسه ما څه کړي دي زه خو په خپله خپلو غمونو کې ډوبه یم بس بس ته چې تیار کا او زه درنه لاړم نجیبه زوی پاسه وای زویه ستا خو تبه ده زه ځم زه پښتنه واکسین لګوزم څنګه دې خوښه
زما نه ولې پوښتنه کوي اوس خو د کور رئیسه ته یې څه چې د زړه غواړي هماغسې وکړه ته دا لوښي وینځه او زه پښتنه واکسین لبوزم ورندارې زه به هم در سره لاړه شم نجیب ته مو واکسین نه دی شوی په هر څه کې سیالي مه کوه زه به هم در سره لاړه شم او دا لوښي به څوک وینځي سلام علیکم پیرا سلام علیکم وعلیکم سلام ستا سلام ته سل ځلې وعلیکم راځه راځه د انځر ګله یاران د زنده‌باد د ژوندۍ ډېر تکړه جازونه څنګه یې دوسته ښې مهرباني وکړه پیرا لکه چې خامار تیار دی بالکل خامار تیار دی واخله سر یې کړه دې خوا دا دی دم پیره دم اک د پیرا آخ ګرده ده نوش 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 خرابېږي پیرا سکا ښه ګرده ده دم نوش نوش ما خرابېږي پیره په دې چرسو ما خرابېږي ګرځه یاره اوس د اسمان په شنو باغچو کې حق د پیره حق یاره جابره وروره چې اوس یو وطنی سور کړی چرګ وی مزې به هم کړی وی مزې پیریانو ته غزني څه دی بس په سات کې دننه دننه ایمانه وغواړه یاره داسې به نه وي پیره بس یو ساعت وروسته کور ته راشه چرګ به تیار وي همداسې به وي د خدای په امان پیره د خدای په امان په مخه ده یاران د زنده‌باد دي سلام علیکم سلام علیکم زما ښکلی زوی دی زما نجیب زوی دی خدای به یې ماله لوی کړي رشته زوی مې دی ملا ستړی مه شي لالا زه لالا نه یم باچا یم باچا ما ته به باچا وایي صحیح ده صحیح ده نو چې تاسو وایئ نو باچا لالا به درته وي آفرین آفرین دا څه خبره ده څه خنداګانې مې جوړې کړې دي
و ملکې خندا خو د ژوند مالګه ده خو دا مالګه ما دپاره زهر دي یا به په دې کور کې دا اوسېږي او یا زه و ملکې باچا ستا هر حکم مني ته اوس داسې وکړه دا چرګ سور کړه چې شیری راځي مکاري اخر دې کانې وکړې که نه ورندارې ته څه شي کانې زه خو د هېڅ نه هم نه یم خبره ویم زه به تا سره وروسته ګورم کېنه پیره کېنه یاره جابر خان وروره تمره تکلیف ته څه ضرورت و هېڅ خبره نشته واقعیت چې ځوان یې ځوان جانې که پیره مه وارخطا کېږه اوس به هر څه راشي بالکل بالکل جابر خانه زه منم واه یاره جابر خانه دومره تکلیف ته هېڅ خبره نشته هېڅ خبره نشته وخوره شیریه بسم الله که خوند یې څنګه دی خوند یې ښه ده خو چې سوځېدلی نه وی دا څه وایي دا ځینې ښځې جابره وروره دا لالولې دي دا لالولو ته خو د حلالولو وایې زه خو وایم چې باید بیخي پوزه یې پرېکه شي ها ته دې زوی کلاړه وه او زما دې مېلمنو ته پوزه پرې کړه خو زه پوهېږم چې ستا مقصد څه دی ورندارې زه خو په خپل ګناه نه پوهېږم بیا څه چل شوی دی یاره جابر خان وروره تکلیف دې ډېر وبخه پیر د زنده باد وي راځه راځه ډېرې کله کله راځه انشاءالله ضرور راځه خدا الله دې مل شي زه خو د جابر او شیري ته د باد بڼکه کړم خو ستا دا ارمان به پوره نه شي ورندارې خدای دپاره دا ته څنګه خبرې کوې دا ولې پخلی څوک همداسې کوي دا ټول د دې وړاندې د لاسه ولې ته غواړې چې ما مېلمه ته وشرمیا په نغري پسې د دې دپاره لمبې زیاتې کړې وې چې ما ستا د پامه بده کړي زه به درته اوس د اور لمبې وښیم وځه سپېرې چې نور دې دلته ونه ګورم راله دا
تاسو ظلم کوئ زه د نجیب په سر قسم خورم چې زه نن د نغري خوالم نه یم تللی من که بله خبره دې وکړه نو دا ژبه درنه غوڅوم وځه زه نه ځمه زه چېرته لاړه شمه هر چېرته چې ځې ورکېږه کوره مه کوه دا ظلم مه کوه زه بې ګناه یمه اوس ما ته نصیحتونه کوې وځه وځه ځکه حریمانو خدای شته خدای ځمکه لویه ده زویه مورې ته څه لرې راځه راځه لورې په خیر راغلې کښېنه لوره ډېره در باندې خفه یم خو د خدای په کارونو کې به څوک څه ووایي افضل د خدای وبخي په ځوانۍ کې د نه الله واغسته خو دا راته ووایه چې ژوند دې څنګه تېرېږي ترورې ژوند چېرته تېرېږي د سکینې د لاسه په سره اور کې سوځم بې ګناه د کوره وشړلم ترورې اسمان ستوری په ځمکه سوری نه لرم لورې جاړه مه د دې غم څپېړو ډېر مخونه وهلي دي راځه راځه د افضل کونډه ده السلام علیکم السلام علیکم په خیر راغلې کښېنئ دا بیچاره جابر د کوره راویستلې ده جابر د کور راویستې ده هغه ملامت نه ده دا نشیان هم داسې وي ښه پوه شومه دا به وږې شوې زه به ورته د خوړلو څه راوړمه خان کاکا زه دلته اوسېدو ته راغلی یم ما چې هر څومره فکر وکړو ستاسو د کوره بغیر بل ځای ما ته اوسېدو دپاره مناسب نه ښکاري ګوره بچی پوهنتون ډېر لویه حوصله غواړي ته به ډېر غټ صبر ولرې چوکۍ راوخت راځه بچی کښېنه خان کاکا که زه ورته ځان تورې خاورې م کم هغه ما کور کې نه پرېږدي هغه تا سره ولې داسې کوي خبره څه ده لوري صحیح خبره ورته وکړه اصل کې سکینه په دې یریږي چې جابر ما په نکاح نه کړي خو خان کاکا زه به لپه زهر وخورم خو زه هغه کور ته بیرته نه ځمه جابر یو نشهیي سړی دی داسې نه چې سبا ما پورې کوم تهمت وتړي کنې ما ته خو څه مشکل نشته په تا پورې به څه تهمت وتړي یو سړی چې د خپلې ښځې نه ویریږي نو بل ته به څه ووایي صحیح خبره زما کور خپل کور وګڼه دلته به تا ته هېڅ نه مشکل وي مه خفه کېږه د لور غوندې به راسره یې خو زما تا نه یې غوښتنه ده چې ته یو پښتنه ښځه یې او پښتنې کونډې همیشه په لویو پوړونو کې پوهنتون کوي هم داسې به کوم خان کاکا زما هم یوه غوښتنه ده دا بس دی چې تاسو څښاکه خواړه راکوئ د انسان ډېر څه لګېږي خان کاکا ما او نجیب به د خوارۍ نه منې کوئ دا خو ښه خبره ده انسان باید کار وکړي ستاسو کار باید په حیا او پرده کې وسي خان کاکا زما په سر باندې به در اخیره پورې
د حیا څادر دی. السلام علیکم. یاره جابر ډېر بد کار یې وکړو. بد څه چې ډېر ظلم یې وکړو او ډېر بې پښتو کار یې وکړو. رښتیا دې ویلي، ځوانه جانه ورندار یې د کور نه وشړله. حیران یم دې خلکو ولې پښتو یېره کړه؟ نه پوهېږم چې دا ولې دونه بې غیرته شولو. دا وطن چې نه جوړېږي اصلي خبره دغه ده چې خلکو پښتو پرېښوده. بالکل صحیح خبره ده. نجیبه زویه سترګه وغړوه. مورې زه مریض یم. ته دې شم ستا خو دا سخته تبه ده زویه. پاسه چې ډاکټر ته دې بوځم. د نجیب ډېره سخته تبه ده. که ستاسو اجازت وي نو کلینیک ته به یې بوځم. صحیح ده لاړه شه. څه تکلیف لري؟ تبه ده ډاکټر صاحب. نور څه تکلیف لري؟ او تبې سره په ډېره کې درد دی. راځئ اشاره. واکسین دې ورته پوره کړی؟ نه ډاکټر صاحب واکسین مې ورته نه دی کړی. په هر څه کې سیالي مه کوه. زه به هم درسره لاړه شم او دا لوښه به څوک وینځي؟ تاسو باید خپل زوی ته په خپل وخت واکسین کړی وای. ستاسو د زوی یو پښه ګوزن وهلې ده. ګوزن وهلې؟ پیچلې څنګه باران ته ولاړې؟ مریضه به شي. ناروغه خو به نه یې. تا ته ویمه ناروغه خو به نه یې. ناروغه نه یم، په نجیب پسې خفه یم. او نجیب پسې خفه یمه چې بیا داسې خبرې ونه کړې. نجیب مجیب دې زړه نه وباسه. پرخه څنګه ده؟ خبر شوي خو به نه وي. ما ته خو د لور په شانتې ښکاري خو په زوی ډېره خفه ده. په زوی خفه؟ ولې؟ په زوی څه شوي؟ د زوی غریبې پخه ګوزن وهلې. ګوزن وهلی؟ اچا رښتیا ویلي. چېرته چې ټکه وي نو د غریب په کور راولېږي. ښه دی دومره سخت نه دی. مور یې مکتب کې مې واچولو.
تا خو ډېر ښه کار کړی خدای مهربانه دی. چا کړو نو ګیله به نه کوو. که بیا نجیب ته چا ګوډ وویلې نو داسې سزا به ورکړو چې ټول عمر په یاد ساتي. ګورې ماشومانو هېڅوک په سپکو نومونو مه یادوئ. خواله په دې کې نه ده چې څوک دې پالوال وي. د انسان لوړوالی د هغه د علم او اخلاقو پورې اړه لري. کېدای شي د دې نجیب څخه یو وخت داسې سړی جوړ شي چې بیا به تاسې ورته څارۍ کوئ. پوه شوئ؟ پرخې څنګه دې نالګي ته په یو سا ګورې؟ هسې ترورې فکر مې کولو چې زما قسمت هم د دې نلګي غوندې دی. هغه څنګه؟ ترورې مقصد مې دا دی چې زما امیدونه به تر ډېره حده پورې لکه د شګو مزل وي. دا خبره خو دې د مخکې نه م سخته وکړه، سمه خبره ولې نه کې؟ ترورې خبره مې دا کوله چې نجیب ډېر وړوکی دی. دې خبرې ته خو هېڅ فکر د باد په شانتې تېرېږي. سینه ورته لویه که پویه به م نه شې او خدای به دې زوی زلمی کړي. دې دنیا کې څوک هم د غم خلاص نه دی او داسې پاڼه نشته چې باد نه یې وهلی. خو زه به د خپل زړه تسلۍ دپاره دې نیالګي ته ګورم. زه به دا ګڼم چې دا نیالګی د نجیب همزولی دی. ګوره جابره وروره د څو ورځو کې راته خفه غوندې ښکارې. واخله چلم او دست یې پورته که. دم و دم ولی وروره څه خبره ده؟ هسې دوسته څه خاص خبره نشته، خو کله کله د سړي زړه هسې خفه وي. یاره جابره وروره ساده سړی، 2 ورځې دنیا ده، خوشحالي کوه خوشحالي. یاره پیره سمه خبره دې وکړه، نن سبا یې څوک د چا په کیسه کې نه دي.
هر سړی په همدې کې دی چې ځان څنګه مو وکړي که څنګه هر څوک چې دا کار کوي ښه نه کوي ګوره د هر سړي په خوا کې سړی مري خو څوک یې په قصه کې هم نه دی بیا خو زه او ته ملامته نه یو چېرته چې اوسې په خوی به دې اغوسې خو ګوره شنه چې ما سره داسې ونه کړې هر چا سره پنج خو د یار سره نه پنج خو همدا خبره ده چې دا زړه مې در سره خیخي غواړي یاره عجیبه خبره دې وکړه زه هم همدا وایم چې دوستیم په خپلولۍ بدله شي څنګه شنه پیره که خدای کول نو به شي والکه ګوډه دلته راشه واخله دا بوټان رنګه کاکا خیر دې دا مو راکوه خو ګور راته مه وایه ناوې وناوې چېرته وې تا ته وایم دا لیده راغلم څه خبره ده زر شه ووایه که نه یوه خبره مې درته کوله ووایه که نه خوښه ده نه ده چې د شیري سره خپلوي وکړو دا خو د زما د زړه خبره وکړله ځمکه لري او بیا کاروبار یې ښه دی سبا ورځ به سره زموږ لور خوشحاله او بیا ستا دوست دی موږ به هم ورسره ښه یو که نه خو یوه خبره شته څه خبره دا خبره چې پښتنه خو ما نجیب ته ورکړې ده سړیه هغه د وړوکوالي خبرې وې زه خپله لور یو ګوټ له نشم ورکولی او بیا ته ووایه زه دا کار څنګه وکړم خو زه د یوې خبرې نه یېرېږم د کومې خبرې نه هغه دې نه دي اورېدلي چې د کلي وځه خو د نخ نه مه وځه سبا به ټول کلیوال راته ګوته ونیسي اوس نه هغه وختونه شته او نه هغه پښتو اوس هر څه د جنۍ په خوښه باندې کېږي هغه وختونه تیر شو چې جنۍ به خبر نه وه او مور او پلار به بل له ورکړې وه او بیا ته ووایه زما لور به د هغه ګوټ سره ژوند تېروي صحیح ده ستا خبره صحیح ده خدای به رښتیا کړي یو دانه قلم راکړه
رندار السلام علیکم. رالی پښتنې څنګه یې؟ زه ښه یم. نجیب څنګه دی؟ نجیب څنګه دی؟ څنګه دی د پښتنې نوم د ژبې په سر دی؟ ولې ما څه بده خبره خو نه ده کړې. پوښتنه مې وکړه لالا څنګه دی؟ لالا دې ستا سر خوري. هر څنګه چې دی ستا به کې څه کار دی؟ رندارې ته خو تړلی جنګ یې. داسې خو څوک پردو سره هم نه کوي. تا ته زه اوس هم خپله ښکارم. که ته ما څومره هم پردی وګڼې خو زموږ د اولادونو د خپلوۍ تړون هېڅوک هم نشي بیلولی. ښه دې نه معلومیږي چې ستا په زړه کې نور هم څه شته. زما په زړه کې به نور څه خو د یوې خبرې خبره شوې ومه ځکه رالم. که دا خبره رښتیا وي نو ښه به نه د کومې خبرې خبره شوې یې؟ خبره شوې یم چې تاسو پښتانه د شیري زوی ته ورکوئ. رندارې که زه هر څومره مجبوره شم خو پښتانه د نجیب ده. وی لیونۍ چا په کلي کې نه پرېښودو او هغې وې چې زه د ناوې سره کښېنم. ویم دا ځل د خاطر او که دوباره دا خبره په زړه کې هم ګرځېدلې وه نو چې بیا ګیله ونه کړي. رندارې پښتانه په نامه شوې ښځې چاته نه پرېږدي. چپ چې بله خبره ونه کړي. وځه زما د کوره وځه. زه خو ړنده نه یم چې ستا هغه ګوډ زوی له خپله لور ورکړم. وځه ګنې په تا هم خپې ماتوم. مورې نن مې ډېرې مزدوري کړې. زویه په دې به پښتنې ته بنګړي واخلم. مورې پښتانه مې ډېر یادېږي. کاکا مې ولې د کوره وشړله؟ زویه موږ د کاکا نه یو شړلي، د هغه ښځې د کوره راوشړلو. نو کاکا مې ورته څه نه ویل؟ ځینې سړي د ښځو نه ډېر یېرېږي. ښه زویه دا راته ووایه سبقونه دې څنګه دي؟ مورې اول نمره کامیاب شم. خدایه شکر دی چې ځینې کارونه خو په پیسو نه وي. د دې زمانې خلکو ته چې وګورم دا راته ښه ښکاري چې چېرته پټ کښېنم او خپل خدای یاد کړم. ښه دې ویلي د دې خلکو د زړونو نه رحم وفا پښتو هر څه ته کډه کړې. هسې نه چې تم د هغه خلکو غوندې شي چې په ظاهره فرشته او په زړه قصاب شي. خلکو د زړونو نه رحم الوتی دی او دې اندازې ته رسېدلی دي چې د پیسو دپاره خپل ورور وژني، وطن ورانوي. لنډه دا چې هر څه کوي. زه حیران دې ته یم دا خلک ولې داسې شو. لرې به نه ځو. ته دې جابر ته وګوره چې د خپل یو رندا سره څومره بد وکړو. خان صاحب سره د خدای ډېر ښه وکړي. ځوانه ښځه یې پرده واچوله او ډېر کلونه تېر شو هېچا هم ورپسې خبرې ونه کړې. رښتیا خبره دې وکړه چې په درنو دروني او په سپکو سپکي. خان صاحب ته اوس تش نوم پاتې دی، نور هېڅ هم نه لري. او وروره دې ګډوډۍ خو واړه کورونه غټ کړه او غټ یې واړه کړه. یو خبر نه خبر شوی یم چې ته به دې خبره یې وکړه. څه خبره ده؟ زه خو هېڅ خبر هم نه یم. هی تاسې مې اورېدلي دي چې جابر خپله لور د شیرې زوی ته ورکوي. دې کې د حیرانتیا څه خبره ده؟ د حیرانتیا خبره ولې نه ده؟ داسې مې اورېدلي چې جابر خپله لور په وړوکوالي کې د افضل زوی ته ورکړې ده. چې دا خبره ده دا خو ډېر بې پښتو کار کوي. هغه تا نه دي اورېدلي چې د زورورو په پره خېږي. پرخې په یاد دې شو چې ما درته څه ویلي او ترورې زه پوه شوم چې ته څه وایې. دا دې ودې کتل چې عمر څومره زر تېرېږي. د نجیب دادا ته خدای لوی سړی جوړ کړ. هغه وخت کې زما ستا په خبرو دومره باور نه و ترورې. دا ټول ستا او د خان کاکا برکت دی.
داسې مه وایه خدای چې چاته هدایتونه کوي نو هغه لارې ته نه راځي او بیا خو ښه وبده بره په اسمانونو لیکلي شوي ترورې ستاسو خو به زه تر قیامته پورې هېر نه کړم خان کاکا ته د خدای د خواجه خضر علیه السلام قدر ته عمر ورکړي ډاکټر صاحب مبارک دې شه ډېر خوشحاله یم چې د طب پوهنځي څخه نمره فارغ شوې فراغت دې مبارک شه ستا د مبارک فراغت مبارک ستا د مبارک مننه فراغت مبارک شه ډېر خوشحاله شوم ډېر بشي الحمدلله فراغت السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه ده زوی چې ته راغلې. مورې خان کاکا څنګه بېته راغلی؟ لږ ساعت کېږي چې په ځان یې درد راغلی دی. نجیبه زوی ستړی مه شې مبارک دې شه ژوندی اوسې. په کار خو دا وه چې ستا د فراغت په خوشحالۍ کې نن ما هم ګډون کړی وی خو څه وکړم ناروغه شوم. خان کاکا هېڅ فکر مه کوه زه به د معاینه کوم دوا به ورته ولیکم لږ شېبه وروسته به انشاءالله روغ رامټې. مور هغه د معاینې آله راوړه. نجیبه زویه په کومه درجه کامیابه سوې؟ خان کاکا ستاسو دعا په برکت باندې په لومړي درجه باندې کامیاب شو. شکر خان کاکا څه خاص خبره نه ده دوا به ورته ولیکو انشاءالله فقط لږ غوړ سره احتیاط کوه. خیر اوسه زویه مننه مهرباني. ښه ده زویه چې ته رالې زه ورته ډېره خفه ومه. ترورې خفه کېږه مه خدای به یې ښه کړي. مورې زه د کلینیک د فرانستلو غونډې ته ځم. لاړ شه زویه خو زر راځه نن مې زړه داسې خفه غوندې دی. مورې خفګانونه مه کوه ستا چې کوم مراد و هغه حاصل شو. نن زما د فارغت ورځ ده نن باید ته دومره خوشحاله اوسې دومره خوشحاله اوسې چې بیخي د اندازې نه زیات. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو مشرانو او ګرانو کلیوالو السلام علیکم. تاسو مې نن د دې لپاره په تکلیف کړی یاستئ چې په تاسو باندې یو زیری وکړم. هغه دا چې له نیکه مرغه زموږ او تاسو په کلي کې د واکسین او کلینیک جوړ شو. د خوشحالۍ خبره دا ده چې نور به زموږ کلیوال د واکسین پسې لرې ځایونو ته نه ځي. دغه خوشحالي د تاسو ټولو ته مبارک وي. مننه. خو ورونو زه تاسو نه هیله څه چې یو کلکه غوښتنه کوم هغه دا چې تاسو به خپل ماشومان په خپل وخت کې د واکسین لپاره کلینیک ته راولئ. ورونو که تاسو داسې ونه کوئ نو په داسې حال به شئ لکه څنګه زه چې ستاسو پر مخ ولاړ یم. تاسو باید خپل زوی ته په خپل وخت واکسین کړی وای. ستاسو د زوی یو پښه کوزه مه وهلې ده. ورونو
که چېرته زما مشرانو ما ته واکسین کړی وی نو نن به زما دا پښه په داسې حال نه وه. ورونو تاسو نه هیله کوم تاسو نه چې د خپلو ماشومانو آینده وژغورئ، خپلو ماشومانو آینده وژغورئ. مننه. زه هر وخت ستاسو خدمت ته تیار یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګلو کاکا څنګه جوړ یې؟ یاسین ماما ښه یې؟ جوړ یې په خیر راغلی. هلکه تا نه خو غټ سړی جوړ شوی دی که څنګه؟ دا خو دنیا یو لاره ده، واړه غټېږي او غټان سپینګرې کېږي. هلکه ډېر پوخ ګړېږي. دا خو ساده خبرې دي، په دې کې خو د پوخوالي ما ته هېڅ هم نه ښکاري. جابره ځه چې ځو ناوخته ده. مخته ښه خدای په امان. مخته ښه. خوشحاله اوسه. خوشحاله اوسئ انشاءالله. ولې خفه ناست یې؟ ته خبره نه یې؟ ولې څه خبره ده؟ پاڅېږه، پاکې جامې واغونده، ماسپښین ته دې خلک مرکې ته را روان دي. مرکه؟ د څه شي مرکه؟ شیرې کاکا دې خپل زوی ته غواړي. تاسو زما نه پوښتنه کړې ده که په خپل سر دا کار کوئ؟ دې کې د پوښتنې څه خبره ده؟ په ښه کار کې تلوار پکار دی. خو دا کار ما ته ډېر بد ښکاري. ولې؟ په کومه خبره ته دا کار بد ښکاري؟ تاسو ظلم کوئ، زیاتې کوئ. دا ته په کومو ګډوډو سره اولاد سره څوک زیاتې کوي؟ تاسو د نجیب سره زیاتې کوئ. ورکړې مغه ته او اوس مې بل نه ورکوئ. ستا دغه ګوډ نوم په خوله څنګه راځي؟ ګوډوالي څه شرم نه دی؟ شرم تور وي که سپین، سبا به درته خلک د ګوډ ښځه وایي، ته دا شرم نه ګڼې؟ دا خو د خلکو ناپوهي ده چې د انسان ښکلا په وجود کې ګوري. بس سپین سترګې. شیرې موټر لري، کور لري، هر څه لري. هر څه لري خو اخلاق نه لري. ښه ته ګوډ سره کویدن کې چې نه تعلیم لري او نه پوهه. نجیب زما د تره زوی دی او زما خاوند دی. تاسو په خپله خبره ودرېږئ او زه په خپله. خو دا ارمان به دې پوره نه شي. د لور او خور نه چا په ورکړه کې پوښتنه کړې ده او بیا ته خان کاکا دا کار په خدای پتا شو. جابر خو را سره نور هېڅ څه ونه کړو، خو اوس چې کوم زیاتې را سره کوي نو دا ډېره د شرم خبره ده. ته سودا مه کوه، پردۍ لوڼې خویندې هېڅوک هم به چاته نشي ورکولی. تاسو خالي دعا کوئ. ته لاړ شه د ما څادر راواخله. پلار جانه جابر خان خو ستا کلک ملګری دی او ستا د خبرې نه هم نه اوړي، هسې نه چې چاته کم شو. راځه راځه بچو، هغه زما د خبرو نه نه وړي. لوري د یو مور پلار په خپل اولاد بده پرځونه نه وي، او نن چې څه کېږي دا ټول ستا د خیر دپاره دي. مورې خو ما ته ټول خیر په نجیب کې ښکاري. د هغه څه ګناه ده؟ د هغه دا ګناه ده چې هغه په یوې پښې ګوډ دی. خو دا دې تا پخپله وویل، د دې نه بله لویه خبره شته؟ خو ما ته دا وړه خبره ښکاري
چې زه هغه سره واده ونه کړم نو څوک به یې ورسره وکړي. بس دا ستا خوښه نه ده. ته دومره ښځه شوې چې اوس ما ته خبرې کوې. ستاسو خو بس دومره ظلم بس دی چې د کوره مه ژړل. یا الله ته را باندې پرده واچې. یا الله ته مې زوی چاته ټیټ سترګې نه کړې. که خوښه دې وي ملا صاحب ته ووایه چې نکاح وتړي. صحیح خبره دې وکړه. په توده کې سړه نه ده پکار. بسم الله وکړه ملا صاحب. صبر وکړه ملا صاحب. جابر خان ما داسې اورېدلې چې تا په ورکوټوالي کې خپله لور نجیب ته ورکړې. که داسې نه ده؟ نه خان صاحب، نه مې لور ورکړې او نه به یې ورکوم. مونږ خبرې چې دا کار تا کړی دی. افضل خدای بخلي مونږ ته په خپله خولې دا خبره کړې ده. خان صاحب ته د خیر کار پسې راغلی که د بل څه پسې؟ ته بس که شیریا. جابره یوه خبره درته کوم، دا کوم کار چې ته کوې دا تر اوسه دلته چا نه ده کړی چې ورکړې جلۍ بل چاته ورکوي. پښتانه هر څه کوي خو د خپلو ارزښتونو سودا نه کوي. چې د خپل ورور له کونډې سره دې ښه ونه کړه نو بد ورسره مه کوه. خان صاحب، ما د ملا صاحبانو نه اورېدلي دي چې په ورکوټوالي کې ورکړه ښه نه وي او بیا چې د جنۍ خوښه نه وي نکاح یې نه کېږي. که څنګه ملا صاحب همداسې نه ده؟ صحیح خبره ده وروره. په اسلام کې د جنۍ رضایت شرط دی. جابره په دې هکله د تا لور نه پوښتنه کړې ده؟ خان صاحب ته په زوره شر جوړی. شر خو ته جوړی شیریا چې په نکاح کړو ښځو باندې جلکې کوي. اوس به دا خبره د پښتو په جرګه نه بلکې په شر حل کوو. خان کاکا زه په ورکوټوالي کې پلان نجیب ته ورکړی ما. که زما پلار په خپله خبره نه ودرېږي نو زه یو پښتنه یم. نجیب زما د تره زویم دی او زما خاونم دی. زه به د نجیب نه بغیر بل څوک ونه کړم. زه خو سخولی نه یم چې هر چاته به ورپسر شم. اوس خو تاسو هر څه په خپلو سترګو ولیده او د جلۍ اقرار هم په خپلو غوږونو واورېده. نور نو په دې کې د هېڅ خبرې ګنجایش نشته. خان صاحب دا خو ډېر نیک کار وشو. ډاکټر صاحب مبارک شه او بیا مبارک شه. ډاکټر صاحب ډېر ډېر مبارک شه. مننه مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. خان صاحب ښه کار دې ونه کړو. څوک چې خان ساتي نو دروازې ورته تنګې پرېږدي. بچو زه ستا هر حساب ته تیار یم. خدای دې خیر کړي. وخت ډیر تیر کو. ته هیڅ فکر مه کوه. خان کاکا دې لا تر اوسه پورې چاته ټیټې سترګې شوی نه دی. الله به خیر کړي. داسې ښکاري چې لکه د خوشحالۍ زیری دی. تروره خان کاکا راغی. خان کاکا لکه چې خوشحاله راغلی. همداسې وبوله. مبارک شه.
خدایا ستا ډېر شکر دی زویا مبارک دې شه مبارک دې شه مننه مبارک دې شه خدای دې وبخښه مبارک وایه کنه کیسه خو راته وکړه کنه پوره توره وکړه څنګه توره وکړه پښتانه وه او خپله پښتو یې وپالله نجیبه زویا نور خبر راته ته وکړه مورې زما خو هېڅ یقین نه راته چې پښتانه به داسې وکړي هغې زما دا مایو پښې ته مو نه کتل پښتنې د شعري مال او جایداد د هر څه یې د پښو لاندې کړ زما په خاطر پرخې لورې بیا دې مبارک شه ترورې دا ټول د خان کاکا برکت دی داسې مشران دې الله ټول عمر ژوندي لري په داسې خلکو خو ولس آباد دی تاسو فکر مه کوئ څو ورځې وروسته به په ډېر شرنګ و شروم باندې ورته واده وکړمه خو ګوره په موږ ښځو کې هم داسې پښتنې شته خو ګوره تاسو د هغوی هېڅ بد په نظر کې ونه نیسئ نجیبه زویه ته جابر ته د خپل پلار غوندې دروند نظر کوه سمه ده خان کاکا همداسې به کوم خان کاکا د پښتنې ننګ ته به خپل ځان لوګی کړم ولې څه دا به هم نه کوې